جوارم کومتا نصیب راوړی یما جانانا لاس راکړه. اوس وریاځې زموږ نه ډېرې لاندې پاتې دي. ملګرو سلامونه مې واخلئ. د کشمیر دویمه ورځ زمونږه د کشمیر د بېلابېلو سیمو سفر دوام لري. دا شیبې مونږه تولې پیر ته روانو. دا د کشمیر یوه بله غرایزه سیمه ده کومه چې د خپل نوعیت ځانګړې ښکلا لري. سیلانیان ټورسټ ورته هم راځي. دا د غر سر دی، په دې باندې لړې پرتې وي. دغلته یوه ځانګړې ښکلا ده، چپه چوپتیا ده، خاموشي ده. هسې هم کشمیر خواوشا په 8 ضلعو باندې مشتمل هغه ښایسته سیمه چې دلته امن دی، خلک ډېر زیات پر امن دي، انسان دوست دي. دغه سیمې ته زمونږه د 4 کسانو ټولګی روان دی. ډاکټر قدیر صاحب، خرم فیاض او عنایت خان. مونږ روانو د سفر نه به خوندونه اخلو. ډاکټر صاحب کله د دې نه مخکې راغلی تولې پیر ته؟ او یو ځل راغلی یم. تولې پیر خو ډېر هایټ باندې ځای دی او ډېر مزېدار ځای دی. او د وریځو د پاسه دی. بس ښه وریځې په لاندې پاتې شي او موږ به پرې بره یو انشاءالله. یعنې دا وارې موږ د وریځو نه هم بره روانو. دا خبره واجي ځکه خو موږ ویو چې الوت له ښې پخې وزرې ساته، د بزدلانو نه ځان لرې ساته. نو زمونږ الوت دا شیبې د وریځو نه هم بره دی. دا دی وریځې مو شاته پاتې کړي دي. موږ سره اوسئ چې پس په دغه ته ځو پوه شوې وریځو نه پس چې دی نو بیا به چېرته دغه ته خېږو د څه ورته خلا ته. او بس زمونږ اخري چې کوم ټارګټ پاتې دی نو هغه خلا ده. دا تاسو کتی شئ. او دا وریځې موږ ته هرکلی کوي په خیر راغلي له دا دی راوختې. وریځې راوله باران راوله، زلفو لسن ورکه طوفان راوله، زلفو لسن ورکه طوفان راوله. دا تاسو کتی شئ چې یو وړوکی ونې ګاډی هم را روانو چقړات په شانې. او دا زمونږه بېلابېل خلک سیلانیان وریځې زمونږ نه ګیر چاپېره مونږ یې راونغاښتو په خپله توده غېږه کې. ځکه خو وایي چې د سپوږمۍ شپې ته ګوره، ستا بهانې ته ګوره، وریځو غېږې ورکړي او ملم جبې ته ګوره. د راولاکوټ نه خواوشا په 30 یا 30 کیلومتره فاصله باندې یوه ښایسته غریزه سیمه چې د تولې پیر په نوم باندې یادیږي. او دغه سیمه په لاره باندې ځای په ځای د دې په روډ کې کنسټرکشن هم روان دی. روډ یې نری دی، کمزوری دی، لا هغسې ترکولي شوی نه دی، سیمټي شوی نه دی. خو د علاقه دومره ښکلې ده چې باوجود د دې کمزوري روډ دلته سیلانیان راځي، دلته ټورسټ راځي. نن در سره د کشمیر د تولې پیر سیمې دغه ښکلا شریکومه. ما سره وکړئ. تولې پیر په روډ باندې کار کوونکي پښتانه مزدوران. کاکا ګوله د کوم ځای؟ د دیرې. څومره وخت دی شو دلته د کار؟ یوه میاشت. مزدوري څنګه ده؟ مزدوري ښه نه ده. ښه نه ده؟ څه وجه ده؟ 1500 روپۍ دیاړي کمه ده. 1500 روپۍ دیاړي کمه ده. 1500 کم دی. 200 دیاړي درکوي؟ 200 روپۍ دیاړي. نو دوی خو وایي چې موږ یو بل ځای کې خبرې وکړې چې یاره موږ دیاړي ډېره ورکوو. ستا خو هم دا لاسونه توخی دستانې مستانې خو دې سوری شوي دي زړګیه. ته د کوم ځای؟ سوات کې د کوم ځای؟ ښه تاسو د کابل یې. ښه او پاتې کېږئ دلته چېرته؟ مخکې بازار کې پاتې کېږئ. نه کاکا ګله 900 روپۍ دیاړي خو ډېره کمه نه ده؟ کمه ولې نه ده؟ نو بیا تاسو 200 خو هلته په دغه کې هم کار میلاویږي دیر میر کې. هلته هم میلاویږي. نو بیا ولې دومره لرې راغلي یې؟ راغلی یم اوس خفه یې خو څه وکړو. ټیکهدار میکهدار راوستی یې؟ ټیکهدار د کوم ځای دی؟ ټیکهدار د سوات دی. ای های ملګرو هیڅ د دښمنانو حاجت نشته دی. دا دښمني لګره چې ځان لرم. مزدور ایکسپلایټ کول یا هغه د هغه لرې ځای نه 200 روپول راوسته، یقینا چې دا ښه عمل نه دی. هر څوک چې ټیکهدار یو زما غږ اوري
دا مزدور ګوره الکاسب حبیب الله دا کسب کوونکی د الله دوست دی دغه غرونه راڅیري نو په کار ده چې دوی سره د انصاف سلوک کیږي पेट्रोल दस्तियाब है दलते چې راځي نو په لاره باندې به पेट्रोल वगैरह نه ملاويږي خدا یار وای چې पेट्रोल दस्तियाब है نو په دې لاره ګورو چې کم ځای کې دستیاب ہے دا دستیاب ہے د पेट्रोल بمبا درته خېوجي دلته بدا په دې طریقه باندې به تاسو بغاړي کې چوي نو لہذا چې کم ملګری راتلل غواړي د تولی پیر طرف ته خپل पेट्रोल ډیزل تیل چې څه هم فیول وي نو هغه ځان سره برابر راوړي یعنی به ها به پرې تیارو کې ولاړ یې اوس دیو ښکاریوم نه غوډي او لیټر به دلته لګرانو می واضح ده چونکه ځکه چې زه لري دا وخت منگ پر ڈننا نمبر 4 کے د تولی پیر پر لار روانو ځوانان لگیا دی پر روڈ کے لوبے کئی بھائی صاحب یہاں پہ کوئی گراؤنڈ نہیں ہے ہاں تو پھر آپ روڈ میں کیوں کھیلتے ہیں اچھا ٹائم پاس کر رہے ہے کوئی اچھا سا گراؤنڈ یہاں پہ کھیلتے ہیں بچے یہاں پہ اچھا جی داتا سو کتیش ہے جی یاران لگیا دی وہی شے گراؤنڈ شترے خو بس دا ٹائم پاس دا پارا جو دلتا لوبا شروع کړی ده ډنه نمبر 4 او د دې ځوانانو لوبې تاسو کتای شئ خوشحاله ژوند دی کلو کې هیڅ قسمه ٹینشن لانجې کونجې نه په دې لاره باندې کار هم روان دی السلام علیکم بھائی کیسے ہو یہاں کے ہو اچھا او خلکو چرګۍ جوټه هم په مخه کړې ده چرګۍ جوټه جوټه چرته دی ګاډي نه ونه تریږي زمونږ د ګاډي نه هاي 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 یاره ملګرو دا چرګۍ جوټه تاسو ولیده په لاره باندې ډیره ورانه ده ډیره ورانه دا ګورئ تریږي مست هم ده دا شین کې و چې څوک ویني مست شنو چې لای وخوري یا به څه شي کار روان دی او سفر هم روان دی تو آپ ٹورسٹ پولیس ہیں یہاں پہ جی ہم ٹورسٹ پولیس سے ہیں اچھا زیادہ تر کون سے مسائل آتے ہیں یہاں پہ ٹورسٹ کو یہاں پر ٹورسٹ کو دیکھیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ سیکورٹی کے حوالے سے اگر کوئی پرابلم ہوتا ہے تو ہم ٹورسٹ پولیس اس لیے یہ شعبہ قائم ہوا ہے اچھا ہاں تو اس کے علاوہ الحمدللہ یہاں پر اتنے کوئی اس طرح کا معاملات تو نہیں ہے اچھا دوسرا روڈ کے حوالے سے ابھی روڈ کا کام ہو رہا ہے ہاں تو وہاں پر تھوڑے سے جو پرابلم ہوتے ہیں تو کسی کو اگر کوئی پرابلم ہوتا ہے تو ہم اس کے حوالے سے جس طرح کا پرابلم ہوتا ہے اسی طریقے سے کوئی نمبر شمبر ہے آپ لوگ کو کس طرح لوگ پھر وہ کر ہمارا ہے 05822 05822 1422 جو بھی مسئلہ ہو یہاں پہ ٹورسٹ کو تو آپ لوگ فوراً پہنچتے پورا ڈپارٹمنٹ ہے آپ لوگوں کا جی ہمارا پورا ڈپارٹمنٹ اور بائک پہ آپ لوگ گھومتے پھرتے جی ہم بائک پہ اچھا جی تھینک یو سو مچ خوش رہے آباد رہے قدرمنو دا ستاسو د سکیورٹی د پاره یہ بائک پہ آئے ہیں لاہور سے بھائی صاحب کیسا رہا آپ کا تجربہ الحمدللہ جی بہت اچھا اچھا راستے میں کوئی مشکل کوئی مسئلہ مشکل مسئلہ کیا ہونا جی گھوڑا آپ کے نیچے آپ نے بگانا ہے ہاں جتنا بگائے گا اتنا بھاگے گا یہ کون سی بائک ہے بس یہی ہے کہ آپ کے اندر اسٹیمنا ہونا چاہیے پیشن ہونا چاہیے آپ کا اچھا اور یہ کون سی بائک ہے اس وقت کرنٹلی بنیلی اٹیلین بائک ہے یہ 500 cc اچھا اور کہاں کہاں اس پہ آپ گھومے پھرے ہو پاکستان میں اس پہ میں آدھی دنیا پھر چکا ہوں ابھی تک آدھی دنیا باہر بھی گئے ہو اس پہ I've traveled from Turkey to Pakistan already. اچھا ٹرکی ٹو پاکستان اور دوسری جو بائک میں پیچھے بیٹھے ہیں یہ بھی ٹریول کرتے ہیں آپ کے بائک ساتھ کو پیچھے ہم نے کھڑے کیے ان کے پاس ہارلے ڈیوڈسن تھا 1200 اچھا وہ پیچھے گارا تھا اس کو نیچے سے لگ گیا اچھا پارکڈ کلومیٹر بیک اچھا وہاں سے پھر ہم اس پہ آگے آپ اس کو اٹھائیں گے اور نکل جائیں گے صحیح اس میں آپ لوگوں کے ساتھ پورا کٹ ہوتا ہے جو جس طرح کے وہ کیا ہے فرسٹ ایڈ کٹ یا کوئی میڈیسن یا کوئی فوڈ وغیرہ تو اسی بائک میں سب کچھ ہوتا ہے ہاں نہیں میڈیسن تو خیر کوئی خاص نہیں ہوتی بس آپ کی جو روٹین میڈیسن ہے آپ کی سر درد کی ہو گئی ٹائپ اگر آپ زیادہ ایکسپریشن ہو جاتی ہے تو آپ وہ کھا لیں اچھا باقی کھانا مانا تو پوری دنیا میں کھانا مل رہا ہے جہاں مرضی آپ کھانا لیں اچھا ہوٹل وغیرہ میں نکلتے ہیں ٹھیک ہے جی تھینک یو سو مچ اللہ آپ کو خوش رکھے نرے باران دے پاس پلوڑے وار وینا
जवरे कुर्मता नसीब रावड़े यमा जानाना लासरा कच द्वाड़ सर सुना जानाना लासरा कच द्वाड़ सर सुना नरे बारां दे पास पलोड़े वर बिना जवरे कुर्मता नसीब रावड़े यमा जानाना लासरा कच द्वाड़ सर सुना जानाना लासरा कच द्वाड़ सर सुना कपाशी बूशी बुबारानी कपाशी बूशी बुबारानी जमा पख पल्लाली बावर देरा बशिना जानाना लासरा कच द्वाड़ सर सुना नरे बारां दे पास पलोड़े वर बिना जवारे गुरमता नसीब रावड़े यमा जानाना लासरा कच द्वाड़ सर सुना अवल में फिकर दरतनो अवल में फिकर दरतनो उसमें दोज रस्तने कगे दर पसी दिना जानाना लासरा कच द्वाड़ सर सुना नरे बारां दे पास पलोड़े वर बिना जवारे कुर्मता नसीब रावड़े यमा जानाना लासरा कच द्वाड़ सर सुना जानाना लासरा कच द्वाड़ सर सुना पलवाड़ो खरू अल्लाह मयंदे पलवाड़ो खरू अल्लाह मयंदे पसारे वावरे वर विवेक के गुलना जानाना लासरा कच द्वाड़ सर सुना जानाना लासरा कच द्वाड़ सर सुना नरे बारां दे पास पलोड़े वर बिना जवरे गुरमता नसीब रावड़े यमा जानाना लासरा कच द्वाड़ सर सुना जानाना लासरा कच द्वाड़ सरा सुना शेबे मंगा غرزیدو پاسیدو باندې تولی پیر کم چې زمونږه منزل مقصود دی هغې ته راورسېدو اوس وریاځې زمونږ نه ډېرې لاندې پاتې دي زمونږ د قافلې دوه غړي شاته شاته کېږي را روان دي تاسو کتلی شئ دا بلکل هغه کلیوال ټیپیکل کلیوال ژوند دی ډېر چاپېره بانډې دي پکې کارغان او کاغې اوازونه کوي بیزې دي پکې د ډېر زره خلکو لایف سټایل هغه دا کورونه بله تاسو کتلی شئ عامې شانې بلۍ غوندې دي او هغې ته یې سټیمان میمان هم راوړي دي دا هغه ځای دی د کوم دپاره چې موږ په لاره باندې دا دومره اوږد سفر وکړو ګډې بیزې لګیا دي د خوشحالۍ خبره دا ده چې د کشمیر چې کوم ځایي حکومت دی هغه دلته د روډونو غم کړی دی په دې بانډو کې تاسو کتلی شئ اکسیویټر او غټ غټ ګاډي راغلي دي دا ځای به ډېر زر که چېرته د پرمختګ کچه داسې روانه دا به د ټوریزم یو ډېر لوی سپاټ وي په زرګاو په لکاو سیلاني به دلته راځي او هغو به د سکون او د آرام په غېږه کې ښایسته ورځې شپې تېرولی شي د کشمیر تولی پیر باندې نه افسر افغان به درنه اجازت غواړي د لوی الله په امان جانانا لاس را کچ دواړه سره سنا